سلامونه بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو ته د فروشاین لوستونه پښتو په جرمني باندې. شپږ پنځوسمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. لومړی راځو ویډیو ته. ویډیو به ګورو. په ویډیو کې لږ زره کې وخت نیو. د اتیاو سرک د اتیاو نه جګه اجازه نشته، خو منیار ده، غبار ده، ګرد ده، ګردله ده، یا هم ژمی ده، واوره وریږي. نو موږ نه مخکې د ټریلر ده او که څه شی ده. پوښتنې ته راځو. Sie fahren auf der Autobahn. تاسو په autobahn باندې مزل کوئ. Was ist in dieser Situation richtig؟ په دغه حالت کې کوم چې غبار هم ده یا واوره وریږي یا هر څه چې ده، ستاسو لید ډېر لنډ ده، څه کوئ؟ Ich darf höchstens 80 Kilometer fahren. ما ته اجازه شته ده چې څومره جګ، یعنی 80 کیلومتره نه په ساعت کې جګ زه تللی نسم. Die Nebelschlussleuchte einschalten. دغه کوم څراغونه چې د غبار او د چنګ دپاره دي دا باید چالان وي. هو höchstens 50 کیلومتر fahren. 80 کیلومتر جګ زه خو تللی نسم ځکه لید ډېر لنډ ده. نو زه باید څومره چې کولی سم، یعنی ډېر جګ چې زه لاړ سم 50 کیلومتر په ساعت کې باید زه لاړ سم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. و 50مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. لومړی راځو ویډیو ته. ویډیو به وګورو. په ویډیو کې مونږه لومړی باید خپلو شیشو کې وګورو، پس د هغې نه سرک ته ګورو. سرک د ښار نه بیرون، یعنی د لندشتراسه ده. په دې سرک باندې 100 کیلومتره په ساعت کې اجازه شته ده، خو یا دا موټر په 80 کیلومتر ساعت کې روان دی. دلته سپی ده او یا هر شی چې د سرک ته راواوښته. مخامخ نه هم تراکتور را روان ده. پوښتنې ته ځو. په پوښتنه کې warum sollten Sie jetzt verzögern؟ verzögern معنا دا چې تاسو خپل سرعت راټیټ کړئ، استاسې روسئ. Wegen des Traktors، دغه آسماني تراکتور له امله. Wegen des Straßenverlauf، د سرک د اوږدوالي یا دغه کوم وضعیت چې د دې له امله. Wegen des Tiers، نه د دغه سپي له امله، یا سپی ده، حیوان ده، هر شی چې ده سرک ته راواوښته، د دې له امله نه باید زه خپل سرعت راټیټ کړم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 58مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. لومړی راځو ویډیو ته. په ویډیو کې ګورو چې مونږ ته 70 کیلومتره په ساعت کې اجازه شته ده. سرک د ښار نه بیرون ده. په شاته هندارو کې هیڅ شی مونږ ته نه ښکاري. پر چپ لاس ته موټر ډېر را روان دی. دغه موټر ته د آسماني موټر ته پام و چې د زیړ موټر شانه راواوښته. Warum müssen Sie hier Ihre Geschwindigkeit verringern؟ ولی باید تاسو خپل سرعت دلته راټیټ کړئ. Wegen des geringen Verkehrsaufkommens، د لږ ترافیک له امله نه. نه. Wegen des überholenden Kraftfahrzeuge، د دغه موټر له وجې نه چې دا راځي مخکې کیږي، د دې له وجې نه باید زه سرعت راټیټ کړم. که چېرته زما سرعت زیات وي او د هغه هم، نو موږ یو بل ته ډېر زر نږدې کیږو او هغه نسي کوی دې تشه کې ځان مسؤون کړي. Wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung، د سرعت د محدودیت له امله نه. نه، یوازې د دغه له امله. زه خو 70 روانم، په 70 کې ماته اجازه وه. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 59مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. ویډیو ته راځو. په ویډیو کې شاته هندارو کې هیڅ شی نه ښکاري. معنا مخکې تراکتور ده او په چپ لاس باندې هم موټر را روان دی. ترافیکي لوحو ته ګورو. هلته په 70 کې اجازه ده، خو د موټر نه اجازه نشته ده چې مخکې سو. دې آبي موټر ته مو پام و چې یو وار راغی، په بدون له دې نه چې دلته خپل سرعت راټیټ کړي، عمومي سرک ته راواوښته. پوښتنې ته ځو. په پوښتنه کې warum müssen Sie jetzt stark bremsen؟ ولی دلته باید تاسو اوس ډېر کلک بریک ونیسئ. Wegen des PKWs، د دغه لارې موټر له امله. نه، دا خو راغی دلته ودرېده. Wegen des PKWs، وبخئ، Wegen des PKWs، د دغې PKW له امله. هو،
د دغه آبي موټر له امله یا آسماني موټر له امله باید زه دلته ډېر کلک بریک ونیسم. wegen des LKWs د دغه لوی موټر له امله نه، دی راغی دلته ودرېده. wegen des Traktors د تراکتور له امله نه، د تراکتور له امله هم نه، خو د دغه موټر له امله زه باید ډېر کلک بریک ونیسم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Später پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. ویډیو ته راځو. په ویډیو کې ګورو په اوټوبان کې درېمه ځغستلیکه کیامه ما نشاد او ډېر تیز یو موټر را روان ده، خو زه نسم کولی دا اوس خپله لیکه بدله کړم او دلته راواوړم. دی ماته چراغ راکوي چې ووځه تر څو پورې Wie verhalten Sie sich richtig؟ اوس به دلته څه چل کوئ؟ تاسو پسې دا موټر را روان ده، څراغ درکوي، تاسو په درېیمه ځغستلیکه کې هستئ، ستاسو راسته لاسته ډېر موټر دی، تاسو د فتنلیکه نسئ بدلولی. Ich fordere den Nachfolgende durch leichtes Bremsen auf mehr Abstand herzustellen. زه یو بریک نیسم، شاتني موټر ته وایم چې مه راځه ما پسې، مه را نږدې کېږه راته. نه، هېڅ کله به دا کار نه کوئ، ځکه د هغه سرعت ډېر تیز ده. که چېرته تاسو انده کې بریک ونیسئ نو کیدای سي سره ولګېږي. تاسو به دې ته پام بیخي نه کوئ، دا به له نظره اچوئ، داسې فکر وکړئ چې دی بیخي نسته ستاسو شاته، ځکه ورخطا کېږئ به نه، ستاسو سرعت مکمل کافي اندازه جیګ ده، 130 کې ده، نو ورخطا کېږي به نه. په کوم سرعت کې چې روان یم همداسې روان اوسه، هغه د هغه کار ده. بیا Ich überhole den blauen PKW und wechsle dann in den mittleren Fahrstreifen. کله چې زه د دغه آبي موټر نه یا آسماني موټر نه مخکې سوم، پس له هغې نه به زه خپله ځغستلیکه بدلوم او د منځنۍ ځغستلیکې ته به راوړم. هو Ich überhole den roten Transport und wechsle dann in den mittleren Fahrstreifen. زه د دغه سور موټر نه مخکې کېږم او بیا د منځ ته راننوځم. نه، دا واټن او د آسماني موټر ترمنځ او د سور موټر ترمنځ واټن ډېر کم ده، دلته نسې ننوتلی. نو ښه به مخکې ځي، د آسماني موټر نه به مخکې کېږي، وروسته به ته ځغستلیکه بدلوي. نو که دا چراغ درکوي، دی تا ته رڼ کوي، هر شی کوي، هغه د هغه مشکل ده، دا ستا ستونزه نه ده. ته جګ سرعت کې ستا کافي اندازه سرعت ده، نو ضرور نه ده چې ورخطا سي ورته. Diese Frage wurde richtig beantwortet. یو شپېتمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. راځو ویډیو ته. په ویډیو کې به وګورو اوټوبان غوندې سړک دی، اوټوبان ده. زه په لومړنۍ کرښه کې یم، غواړم د موټرونو نه مخکې سمه، خو په دویمه ځغستلیکه کې ډېر تیز سور موټر را روان ده. زما سرعت یا زما تیزوالی په 110 کې ده، خو دی ډېر تیز را روان ده. Sie möchten überholen، تاسو غواړئ له دغه موټر نه مخکې سئ. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig؟ څنګه سم چلند کوئ اوس؟ ځکه تاسو اشاره ووهله، د اشارې وهلو سره سم دلته یو ورناڅاپي د سور موټر را پیدا شو. Ich beschleunige und setze den Überholvorgang zügig fort. زه موټر ته نور هم سرعت ورکوم، تیزوم، او همدې تیزوالي کې زه له دغې موټر نه او له دغې دواړو نه مخکې راوړم. دې موټر نه مخکې کېږم، خو دې موټر نه مخکې دې ځغستلیکې ته راځم او ځم. نه، Ich behalte die Geschwindigkeit bei und setze den Überholvorgang fort. په کومه منډه کې چې مې موټر ده، په همدغه منډه کې زه راوړم دې خواته او د سړک د دغه موټر نه مخکې کېږم. نه، تاسو پوهېږئ چې ستاسو سرعت 110 ده او د دې موټر سرعت ډېر تیز ده. Ich breche den Überholvorgang ab und bleibe hinter dem LKW. منطقي ځواب همدا ده، احتیاطي جنبه هم همدا لري. زه خپل سرعت راکموم، یا په کوم سرعت کې چې زه یم په همدې سرعت باندې د دې موټر شاته روانېږم او د مخکې کېدلو نه تېرېږم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. د شپېتمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. ویډیو ته راځو. په ویډیو کې ګورو هماغه رقم په هماغه سړک باندې غواړم له دې موټر نه مخکې سم، ځغستلیکه مې بدله کړله او مخکې روان یم. بیا راپسې یو موټر را روان ده.
ډېر په سرعت کې زما سرعت هم 120 ده. پوښتنې ته ځو. Wie verhalten Sie sich? Richtig. تاسو څه کوئ اوس؟ Ich setze den Überholgang zügig fort. زه په ډېر سرعت سره دغه کومه د مخکې کېدو پروسه مې شروع کړې د موټر نه مخکې کېږم. هو. Ich breche den Überholvorgang ab und schere wieder nach rechts. زه د دغه موټر نه یا په سرعت کې دنه د مخکې کېدو اراده مې بدلوم او د دې موټر شاته راننوځم. نه ته کوای چې د دې نه مخکې سې سرعت دې صحیح ده د خو دغه منځ کې به راننوځې بیا. Ich bremse, setze den Überholgang aber fort. زه بریک نیسم خو بیا هم د دغه موټر نه مخکې کېږم. نه ته کوای چې دې وخت کې ځکه ته کولی سې اوس دغه د تشه ته ځان راورسوې او دلته راننوځې. Ich setze den Überholvorgang zügig fort. په کوم سرعت کې چې یم همداسې راځم او دلته ننوځم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 43مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. ویډیو ته راځم. په ویډیو کې زه بیا هم په 3 ځغاستلیکه کې یم د اوټوبان او غواړم مخکې لاړ شم. سرعت مې 130 کې ده. بیا هم ما پسې موټر ډېر نږدې راغی او چراغ راته راکوي چې ماته لاره راکړه. په دې حالتونو کې معمولا چې کله سړی په لومړنیو ورځو کې د موټر چلونې او اجازه یې اخیستې وي یعنی فورشاین یې اخیستی وي ډېر وارخطا کېږي. نو تاسو هېڅ وارخطا کېږئ مه، دا ستاسو حق ده. تاسو په کافي اندازه سرعت لرئ یعنی سرعت هم سم ده 130 ډېر جګ لوړ سرعت ده. Wie verhalten Sie sich richtig؟ څنګه تاسو سم چلند کوئ؟ Ich fahre دغه دین نه هماغه ځوابونه دي. زه به دا وایي زه دا موټروان یا دا چې کوم دې لاس ته د دې ته وایم چې ماته لاره راکړه یا زه راننوځم دلته. Na, ich überhole den Transporter und wechsle dann auf den mittleren Fahrstein. Die موټر نه به زه مخکې کېږم او وروسته به بیا د منځني خط ته راوړم. هو، ich wechsle sofort auf den Fahrstreifen nach rechts. زه همدا اوس دفتن راوړم دې خوا نه ځکه دلته د سور موټر لږ لږ په دې ښیښه کې ښکاري. کېدای شي دې نه مخکې لا بل موټر هم وي توته وینکل کې چې هغه زه نه وینم. نو زه به دې موټر نه مخکې کېږم او وروسته به بیا خپله لیکه بدلوم. که هر څومره دی ماته چراغ راکوي او یا هم ارن کوي را باندې په هېڅ وجه باندې به ځان نه ورته وارخطا کوئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 44مه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. ویډیو ته راځو. په ویډیو کې ګورو چې د ښار نه بیرون په سلو کې روان د موټر لانشټراسه ده د استوګنځایونو نه بیرون 90 کې روان د موټر مخامخ نه هم موټر را روان دي په دې بل ځغاستلیکه باندې مزرعه هم ده. پوښتنې ته راځو. Warum müssen Sie hier verzögern؟ ولې باید دلته تاسو سرعت خپل راټیټ کړئ؟ دې غلطه ګوري 2 موټرونه څنګ په څنګ سو. یو د هغې خوا نه ده بل هم د هغې خوا نه ده یو د بل نه مخکې کېږي. Weil maximale 80 km/h erlaubt sind ځکه 80 کیلومتره په ساعت کې موږ ته اجازه شته ده. که چېرته د لنډ شټراسه وي 100 کیلومتره موږ ته په ساعت کې اجازه شته ده چې لاړ شو. Wegen des Traktors تراکتور خو دلته مصروفه ده دلته خپل کار کوي. Wegen des überholenden PKW د دغه PKW له امله که چېرته تاسو څوک وایي چې نه دا خو ډېره اوږده لاره ده تر هغې پورې خو ستا سرعت هم هماغومره جګ ده ته تقریبا په 100 کې روانې او کېدای شي هغه هم کله چې مخکې کېږي د هغې سرعت لا ډېر وي نو تاسو یو بل ته ډېر زر مخ په مخ کېږئ. د دې امله نه باید خپل سرعت راټیټ کړي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 45مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. راځو پوښتنې ته ویډیو ته. په ویډیو کې ګورو چې زه په لانډشټراسه کې یم د ښار نه بیرون د استوګنځای نه بیرون په هندارو کې ماته ښکاري چې د موټر غواړي مانه مخکې سي او راواوښته مخکې کېږي خو دې خوا نه ګوري د لارۍ موټر هم ډېر په تیزه باندې را روان ده. زه چې په 90 کې یم دی مانه مخکې کېږي معلومدار چې دا به په 100 او 110 کې وي چې دی مانه مخکې کېږي. نو که په همدې سرعت باندې دوی روان وي که معنی ده چې دوی ډېر زر سره مخ په مخ سي. پوښتنې ته راځو. Wie sollten Sie sich jetzt
verhalten. د یو با احتیاطه موټر چلونکي یا با مسؤوله موټر چلونکي په حیث باندې اوس دا زما مسؤلیت دی چې زه ده ته لاره ورکړم او ځان هم مسؤونه وساتم چې کومه پیښه نه شي دلته. نو زه به راسته خواته مې موټر یا لږ زیره کې به راسته لاس نیسم. Ich fahre äußerst rechts. زه نور هم راسته خواته راځم چې دته زمینه برابره شي دی راواوړي. Ich beschleunige. زه موټر ته نور هم تیزوالی یا سرعت ورته ورکوم چې مخکې لاړ سم. نه ich verzögere. زه د موټر سرعت راټیټوم. هم به د سرعت راټیټوي او هم به راسته خواته کېږي چې څومره زر کېږي دی لاسته راواوړي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. شپږشپېتمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. راځو ویډیو ته به ګورو. د ښار نه بیرون یم په 80 کیلومتر ساعت کې موټر روان دی. شاته سور موټر را روان ده. دلته مانه مخکې یو بایسکل چلوونکی ده یا بایسکل را روان ده، خو چپ لاس ته مخامخ نه په دې بل ځغاسلیکه باندې اخوانه موټرسایکل را روان ده. څه کوم؟ Warum dürfen Sie jetzt nicht überholen؟ ولې ته نسې کولی اوس د دې بایسکل نه مخکې سې؟ لومړی زه چې د ښار نه بیرون یم او د بایسکل یا د موټرسایکل د څنګ نه تیریږم، زه باید 1.5 متر یا 150 سانتي متره فاصله د بایسکل او موټرسایکل ترمنځ او د موټر ترمنځ مراعات کوم. که چیرې زه 1.5 متر فاصله مراعات کوم، زه د بل خط ته راوړم مخامخ د بل ځغاسلیکې ته. په دې بل ځغاسلیکه باندې بیا اخوانه بل موټرسایکل را روان ده، نو بیا مجبور یم زه د هغې ترمنځ هم 1.5 متر فاصله زه مراعات کوم چې دا ناشونې ده. wegen des Straßenverlauf د سړک د امله نه زه باید دلته اوس مخکې نسمه. دا هم کېدای شي چې ووایي هو د دې له امله نه هم ځکه مونږ ته معلوم نه ده چې دلته څه پیښېدونکي د کوم موټر بل را روان دی که نه دی را روان، څه ښکاري که نه، مونږ ته نه ښکاري چې هلته بل څوک شته ده او که نسته ده. نو دا هم سم ده، دا هم سم ده، دا هم غوټ سم نه ده، وبخئ دا موټر سم نه ده ځکه دا خو زمونږ شاته ده. یوازې موټرسایکل او د سړک د عمله نه د بایسکل له عمله نه زه باید خپله دغه بایسکل نه مخکې کېدلو له هغه نه تېر سم او مخکې نه سم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. شپېتمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. لومړی راځم ویډیو ته. په ویډیو کې به ګورم 80 کیلومتره په ساعت کې ما ته اجازه شته د چې زه لاړ سم. ما ته ښکاري چې زه په 80 کیلومترو کې روان یم. ما نه مخکې تراکتور ده او اخوانه هم یا په هغې لاس باندې هم موټر را روان ده. پوښتنې ته ځم. Warum dürfen Sie jetzt nicht überholen؟ ولې اوس تاسو ته اجازه نشته ده د دې تراکتور نه تاسو مخکې سئ؟ زه خو صحیح د سرعت مې هم راټیټ سو او زه ولې نسم کولی اوس دې تراکتور نه مخکې سم؟ wegen des ausgeschilderten Überholverbots. د کومه ترافیکي لوحه چې وه د ترافیکي لوحې کې ویل شوي وو چې تا ته اجازه نشته ده د موټرونو نه یا دې نه تېر سي. ما خو بیخي شیلډ ونه لیده. نو wegen des Motorrads د موټرسایکل له وجې نه دلته خو موټرسایکل هم نشته ده، دغه موټرسایکل را روان ده. غوتن پیکاویس د دغه موټر له امله نه، ځکه دا خو تېر سو د دې له امله، فقط د موټرسایکل له امله نه چې دا مخامخ نه را روان ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 8 پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. راځو ویډیو ته. په ویډیو کې به ګورو 80 کیلومتره په ساعت کې ما ته اجازه شته ده. ما نه مخکې تراکتور روان ده، سرعت م راټیټ سو. دلته دغه شین موټر هم غواړي راواوړي سړک ته او دا زیړ موټر هم غواړي راواوړي سړک ته. موټرسایکل هم ده، خو دا موټر په یوازې د دې چې دلته ودرېږي منتظر پاتې شي چې زه تېر سمه، ځکه فورفارد زما دی، حق زما دی. دی د دې موقع نه استفاده وکړه او سړک ته راواوښته. Warum müssen Sie jetzt bremsen؟ ولې تاسو اوس باید بریک ونیسئ؟ wegen des grünen Fahrzeug د دغه شین موټر له امله. Motorrads د دې موټرات له امله نه، دی خو لاړه تېر سو. ګیلبن پیکاوی د دغه زیړ موټر له امله نه، هغه مسؤون جای کې ده، یوازې د دغه شین موټر له امله نه چې دی یو دفعه یې راواوښته سړک ته. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 9 پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. ویډیو ته راځو. په ویډیو کې
زه د ښار نه بیرون یم 80 کیلومتره په ساعت کې او د بل موټر نه د مخکې کېدو اجازه هم نه لرم. Vorfahrtsstraße ده، په Vorfahrtsstraße کې زه مخته ځم او یو وار دا شین موټر یا دا LKW را واوښته چې دته اجازه نه وه، دا باید ودرېدلی وای ځکه Vorfahrt زما ده. دلته دا سور موټر هم ده. Womit sollten Sie in dieser Situation rechnen؟ اوس مو د څه شي حساب باید په دې وضعیت کې کړی وي. د شین موټر خو بې قانوني وکړه را واوښته، باید دی نه وای راوښتی، پرېښې وی چې زه تللی وی، خو خیر دا راغی دته خو د اجازه ورکړه. اوس ته فکر وکړه چې په دې وضعیت کې نور څه پېښېدونکي دي. د دې شا خو دلته پټه سوه، کیدای سي اوس دلته یو موټر سایکل وي را واوړي دې خوا، یا همدغه سور موټر وغواړي را واوړي او دلته را تاو سي په دې بل سړک باندې چې دلته راغلی غواړي په دې سړک باندې چپ لاس ته تاو سي. Der Fahrer des roten Fahrzeug übersieht mich. دغه د سور موټر کوم موټر چلوونکی یا ډرایور چې ده شاید ما ونه ویني او ووایي سړک خالي ده راځه زه تېر سم. هو Der grüne LKW wendet. دغه موټر غواړي بیرته راتاو سي. نه دا خو دومره لیونی نه ده چې په عمومي سړک باندې به راتاویږي، خو بیا هم احتیاطي جنبه دا باید تاسو په فکر کې ولرئ. Der Traktor befährt die Straße. دغه تراکتور سړک ته راوړي؟ نه، یوازې دغه سور موټر له امله نه، کیدای سي دا ما ونه ویني او وغواړي راواوړي دې سړک ته. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اویمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. ویډیو ته راځو. په ویډیو کې ګورو چې د ښار نه بیرون داسې یو سړک کې یم، لندشټراسه 80 کیلومتره په ساعت کې اجازه سته ده، کروندې دي شاوخوا ته، دې موټر غواړي بیا هم د دې موټر نه مخکې سو. دا موټر خراب ده، دلته ولاړ ده ځکه مخکې دا سړی ده او دغه جاکټ یې هم اغوستی ده. ګوري بیا دا موټر تیز را روان ده، دې نه مخکې کېږي، د دې شاته بل موټر هم را روان ده، دا سور موټر را روان ده. ممکن دا موټر ونه درېږي، دا مو غواړي هم را واوړي مخکې سي. Warum sollten Sie hier weiter verzögern؟ ولې دلته باید تاسې مخکې د تلو نه یا لږ زره کې مو سرعت را ټیټ کړئ. Weil das rote Fahrzeug auf meine Fahrstreifen ausweichen könnte. könnte معنا دا ورکوي کیدای سي چې دغه سور موټر د دې موټر شاته چې د هغه یو ور زما لاس ته را واوړي. Weil das rote Fahrzeug auf meinen Fahrstreifen ausweichen könnte. کیدای سي چې دا را واوړي. Weil weitere Personen die Fahrbahn betreten könnten. کیدای سي چې د دغه موټر نه بل څوک هم راکته سي او ور سړک ته را واوړي. Weil mein Fahrzeug sonst von der Fahrbahn abkommen könnte. کیدای سي چې زما موټر د دغه سړک نه یو خواته یا بله خواته لاړ سي. نه خو د ډرایور خواته یې، خو فقط دغه دواړه جنبې سمې دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا و د دې برخې پوښتنې. تر بیا ښې چارې.